سوال دا دی چې په رمضان المبارک کې په خپل لاس باندې د ځان نه اوبه ایستل په دې باندې روژه خرابېږي او که نه؟ جواب دا دی چې دا مسله فقهای کرامو ذکر کړې ده او د احادیثو نه مستنبط کړې ده چې بدن نه په هره طریقه باندې ته خپلې اوبه وباسې عمدا او قصدا، نو دې سره روژه ماتېږي. وجه دا ده چې د روژې په باره کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یدعو، الله رب العالمین فرمایي روژه زما عبادت دی. ولې؟ ویدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، خوراک سکاک او شهوت دا به پرېږدي زما د وجې نه. نو چې کله سړی په لاس باندې د خپل بدن نه اوبه وباسي، زه خو د الله د یېرې د وجې نه شهوت پرې نه ښوده بلکې شهوت استعمال کړ، لہذا په دې باندې روژه ماتېږي او د دې نه سخت اجتناب په رمضان مبارک کې پکار دی په ورځ کې. سوال دا دی چې یو سړی کلمې ویلي او مونځ هم نه کوي او روژه هم نه نیسي، نو دې ته سړی کافر ویلی شي او که نه؟ جواب دا دی چې د دې مونځ پرېښودونکي انسان ته په احادیثو کې هم کافر راغلی دی او صحابه کرامو به هم ورته کافر ویله. لکه حدیث کې راځي، جابر رضی الله عنه فرمایي بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، د سړي او د کفر تر مابین د مونځ پرېښودل دي، یعنې چې مونځ چا پرېښود نو کافر شي. بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة فمن تركها فقد كفر. هغه کس زمونږ او د هغه عهد چې زمونږ او د کفارو تر مابین دی هغه مونځ دی، چا چې مونځ پرېښود نو دا انسان کافر شي. داسې عبدالله ابن شقیق العقیلي رحمه الله فرمایي وایي صحابه کرامو به د هیڅ عبادت پرېښودو ته کفر نه ویل، مګر چې مونځ به چا پرېښود دې ته به یې کافر ویل. به په فقهای کرامو کې د امام احمد ابن حنبل رحمة الله علیه رایه داسې ده چې دا کافر دی او نور ائمه کرامو چې کافر نه دی. خو دا اختلاف په هغه ځای کې دی چې کله یو انسان یو مونځ دوه درې داسې د ناراستۍ د وجې نه ترې پاتې شي نو دی ډایرکټ کافر کېږي نه. خو هغه انسان چې بالکل نه مونځ نه کوي نو دغه انسان ته اکثر علما کافر وایي.